خان صاحب چې کوم را کوس کړی دی د یارانو د غدارانو د غمازانو دی خو راغلی د شپه په ورځ مونږ وایي که خانه که لمر وي که باران وي که ورځ وي مونږ به تا سره یو چې دی غوږونه نسته غوږونه آپشن نه لري جو پیچھے جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے دا کسان یا بس خبره وي هغه خبره وي نه اسلام به کله راځي بس هغه هم ډېر وخت واورېده ورې داران لکه ځان ګڼي که نه د مولیانه خو لکه د دوی څه دغه نشته نظریه نشته ډر او په سیاستدان کې فرق که نه زمونږ په تاریخ په وعلیکم السلام الله دې راوله حاجي څنګه یې وروره ښه خیرونه دي خیر تاسو وایاست څه نوم دی زما نوم عبدالله کاکړ دی د کوټې زیارت اوسېدونکی یم خو اسلام آباد راغلی یم کاکړ صاحب دلته څه کوې اوس دا خو زمونږ د خان صاحب چې کوم را کوس کړی دی د یارانو د غدارانو د غمازانو دی خو راغلی دی احتجاج کو زمونږ خان ورته رابهاله کوي خو دا چې دی دا کوم چې په شپو کې زمونږ عدالتونه کړاو شوي دي زمونږ ډېر ظلم شوی دی زمونږ ټول د پښتانه له خانه سره همدردي ده زمونږ ټول د سره ولاړو په شپه او په ورځ مونږ وایي که خانه که لمر وي که باران وي که ورځ وي مونږ به تا سره یو دا غداران مونږ برته راباسو خان به نه باسو زموږ مولانا صاحب ویلې زه به اسلام راولم او داسې چې کوم د پوره پاکستان کې به اسلامي مفتی اسماعیل صاحب کوم سره چې هغه په دغه کې ویل امریکا کې چې موږ اړ مسلمانان نه یو موږ غیر مسلمه پارټي یو الله کدن د عمران خان صاحب چې کوم دا ډېر مسلمان دا چکزی پټي یو کس دی منیسټر دی بابت لالا هغه ډېر مخور دی هغه ول د اسلام چې دی غوږونه نه غوږونه آپشن نه لري که چېرته د اسلام غوږونه په شی غرونه له خطر چې ناره مولا موږ پرېږده زموږ هر څه شته هغه زموږ ملایانو زه اسلام ډېر تنګ شوی دی هر سړي کې شعور راغلی دی انسانیت شته هر څه دلته اذان کېږي 15 وخته منځونه کېږي د څه اسلام موږ ته راشي د افغانستان کې هغه اسلام نه غواړي پاکستان کې اسلام غواړي زموږ ټول یو اسلام دی هغه زموږ په اسلامي ممالک کې دی هر ځای کې موږ یو ټول یو اسلام دی 15 وخته منځونه کوو هر څه کوو ملا ته موږ چې راشي یو مپروزې ته که موږ یو خبره پرس کوو که نه آغاز د باجوړ نه د دغه دهشتګردۍ شوی پرون بیا په باجوړ کې مفتي صاحب شهید شوی دی دوباره خو دهشتګردي نه راروانه دا چې دی په دې لوی هم پوهېږي کوچنی هم پوهېږي چې کوم ټیم د خان حکومت او خان په دې باندې هر څه زیات انټرسټ موږ د پښتانه سیمه وي که د سندي سیمه وي که د بلوچ سیمه وي که د هر چا سیمه وي په هغه کې زموږ امن غواړو موږ د امن احتجاج کوو امن غواړو ترقي غواړو آزاد خودمختاري غواړو موږ خو دې که نه غواړو چې موږ د غلام پاتې شو زموږ د امریکې یا د بل ملک د بل ملک په غلام نشي پاتې کېدلی زموږ امن غواړو آزاد ملک دی زموږ ملک آزاد شوی دی 74 سال شوي دي زموږ خپل ریاست شته زموږ فوج شته زموږ ارمي شته زموږ پولیس شته زموږ لیوي شته زموږ هر څه شته نو مولانا صاحب ته موږ دا مه کوه زموږ عوام نور بیوقوف مه جوړوه زموږ هر څه شته دلته د غلو نه موږ د غلو خلاف راوتلي یو چې دا هر چا باندې په اربونه روپۍ کیسونه جوړ شوي دي هغه ستا په مخ کې هم دي زما په مخ کې هم دي وړوکی هم په دې پوه دی لوی هم په دا پوه دی هر څه په دا پوهېږي چې دا هر څه شته هغه په وجود نه موږ یو راسي په موږ داسې کس مسلط سي چې هغه زموږ ټول سیستم یو داسې کسان هم شته زموږ دا خبره موږ ضرور کوو چې تر پرونده پورې دوی د فوج د باجوا د جو پیچھے جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے دا کسان چې دوی زموږ خلاف وو د فوج خلاف وو نن راولاړ شوي دي د عمران خان په کوم ساعت یې ورکو او دوی دا نه وو دا خبره نه کوي مفاد پر رالو ته دوی ته کرسۍ نه وو میلاو شوې دوی فوج هم دهشتګرد وو عمران خان هم دهشتګرد وو هر څه دا چې کوم زموږ د پی ټی آی سم مشران دا ټول دهشتګردان وو دوی ته څه نه وو میلاو شوي نو چې دوی میلاو شو دوی پاکستانیان هم دوی شو همدرد هم دوی شو دا ملک هم دوی جوړول غواړي اسلام هم دوی راولي هر څه دوی راولي زموږ دا نه غواړو موږ وایو چې موږ ټول یو اسلام دی زموږ پاکستان تاسو زموږ وروڼه یاست تاسو څه کار کوئ موږ تاسو سپورټ وو چې موږ په پاکستان کې که چا څه کار وکړو موږ هغه سپورټ وو هغه عمران خان وي هغه زرداري وي هغه نواز شریف وي هغه مولانا صاحب وي هغه زموږ اچکزی صاحب وي که عثمان یارولي صاحب وي که شرپا وي هغه د پښتون لیډر وي که د پنجابي وي که د سندي وي زموږ هغه دا نه کوو موږ چا ښه میسج راکوو چا ښه تربیت راکوو چا سره ډېر ښه عوام سره همدردي کوله زموږ به هغه سات ورکوو وړو ته که موږ ګورو که نه پنجاب کې چې کله نواز شریف صاحب حکومت راشي وړه غایب شي په خیبر پښتونخوا کې سند کې بلوچستان کې هر ځل کې دلته بیا دوی یو وړه راوړل دي که نه چې لکه په کلو کې موږ هغه وړه چې کومه دي بیزوګانو ته هم نه ورکوو غواګانو ته هم نه ورکوو میخو ته هم نه ورکوو موږ وایو دا د دود چې کوم یا شوده پی چې کوم ورته وایي د هغې ذایقه خرابوي هغه وړه دوی په پنجاب کې په خلکو باندې خوري په 400 روپۍ باندې پنجاب خو دا چې
تاسو معلومه ده چې پنجاب چې دی دلته زمونږ بلوچستان چې کوم دی هغه ټول په غرونو باندې آبادي لیاز نه ټول پاکستان غټ دی هلته ټول غرونه دي پنجاب هلته د اوبو زیات ساده قلت دی پنجاب کې خدا دی ماشاءالله اوبګان شته ځمکې شته هغه نمونه هر څه دوی چې د مافیا ګډ ټول د دوی موږ د دوی خلاف نه یو موږ د پنجابي خلاف نه یو موږ د سندي خلاف نه یو خلاف نه د شهباز شریف صاحب موږ باندې کوم وړو خورینو هغه انسانان ته خلک نه کې غواګان ته نور کوي انسانان خو لری خبره دا خو زمونږ راوتلي دی خلاف یو د موږ د جبر د ظلم خلاف راوتلي یو چې موږ هر چاته خپل انصاف ورسي هر کار څوک موږ دغه سات ورکو اخیری خبر وکړو چې د کوټه بلوچستان نه ماته زیات کال ناراضي چې د مولانا صاحب په خلک ډیر زیات خبرې کوي او غیر مناسب الفاظ استعمالوي زه خو د په خپل داوی مطلق دا الفاظ نه دي استعمالول پکار ونن زه انتظار کې دی چې مولانا صاحب کله را پاسي چې د مفتا اسماعیل صاحب سر بکټ کوي موږ خپل په دې انتظار یو چې زمونږ د هر کس خبره کړې دی په جماعتونو کې د عمران خان خلاف نه کړ د یهودي دی په جماعتونو کې هغه د منظر هغه نه د پښتونخوا دی هغه نه د انفي دی هغه نه د پی ټی آی دی نه د پیپل دی نه د نون دی جماعت ټول یو دی مولانا صاحب دا هغه ته وایي چې دا عمران خان یهودي دی زمونږ پی ټی آی یهودان کړیو موږ د دې نه یو خلاف امریکا کې په تاسو باندې سم مسلمان ته ولګي موږ په ارڅ دا غداران موږ په عمران خان چې کوم کوشش دی په دې کې په ټول مملکتو مسلم مملکتو غره بیرون مملکتو مغربي مملکتو غره تاسو امریکا فرانس جرمني استرالیا کینیډا او دا کې په دوبۍ په ټول ملکونو کې د عمران خان سره اظهار تجي او نغه شوی دی مهرباني یار جزاک ډیر مننه ثانک یو ټوپی موپی بیچته هم پښتو کې وایو کنه په 400 ناغله ته ټوپیان څه کوي خرڅ یاره جی بس خلک خوخی دا پارټي جی ذکر راځو عمران خان سپورټ یې کزان لږه پټنګ نه جی داغه سپورټ هم کوو خپل مزدوري هم کوو خپل مزدوري په کې مزدوري دی په کړل یاره یوز پیسې سات رااله ما یوز پیسې سات رااله ما یو 300 روپے میں خرچ څونه مزدوري کې تقریبا بس خدای پاک 300 روپے پکې راکې ان شاء الله مولانا صاحب بوله زب اسلام راواله مسنګ چل اسلام راغی کنه کې نه بس خبره یا بس خبره وي ها بس خبره وي نه اسلام وکړه راځي بس هغه هم ډیر وخت اورېده وره مولانا صاحب بوله زب اسلام راولم په اسلام باندې کارکونانو ملک منګ اسلام راوړو ته اسماعیل صاحب بوله د اسلام سره زموږ سکار نشته هغه نه وکړه دغه سر کټ کوي بس جی دغه موږ تاسو نشته خو بس السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو خیر خیر دی تاسو څنګه خیر کوم ځای راغلی زه سوات یم او دلته څنګه دلته هم راغلی د عمران خان سپورټران یو او خبر پښتونخوا کې اسلام راغلی دی خبر پښتونخوا کې څه دغه نشته مولانا صاحب ولې زب اسلام راولم او پرون هغه سره یو کارکون او چې مفتا اسماعیل نوم یې وزیر خزانه د هغه ولې د اسلام سره زموږ سکار نشي کوم مسلمانین او عمران خان صاحب دا اصل خبره ده چې دیو د اسلام ټیکداران لکه ځان غني کنه د مولیانا خو لکه دیو څه دغه نشته نظریه نشته خیال مفتا اسماعیل ته به دی سزا ورکړي نو پکار دا چې دغه له پکار دی کنه او عمران خان ته تاسو ولې سپورټ کوئ مونږ دغه سپورټ کوو چې عمران خان یو نظریاتي لیډر دی لکه اوس اصل کې د لیډر او په سیاستدان کې فرق کنه زمونږ په تاریخ په پاکستان په تاریخ کې چې لکه سیاستدانان خوري راغلي کنه او د لیډر چې دی هغه ډیر کم راغلي لکه اوس عمران خان چې کوم سوچ دی هغه عالمي سطح باندې چې باقي عمران خان چې کوم د اسلام आवाज اوچت کړ اسلامي فوبیا او بیا پاکستان چې کوم نوم عمران خان مخکې وتل کنه نو هغه ډیر زمونږ د پاکستاني ټولو لپاره ډیره فخر خبره ده یو دا اصل کې دا چې د دیو چې کوم نظام دی دا کرپټ نظام دی ټول کنه او د دیو ټوله مافیا ده او د دې وجنه چې دی کنه نو هغه وس د حالات داسي عمران خان ول اخله جوړ کړی داسې کورونه کې ساتلی وسه د روډون تر ایستل کې راځو وجه د پولیس ولې دومره تیزی په اسلام آباد کې نو اصل کې د دیو د نظام خبره ده کنه بیرته د دیو چې کوم وس سیستم دی نو هغه ټوټل دغه دی لکه نظام داسې دی چې لکه پی ټی آی چې کوم دغه نو هغه داسې دغه نو دیو نظام وس داسې دی چې به دیو دغه سات سره راکړي جی مهرباني جزاک الله